د یکشنبې په شپه د کابل په یوه څنډه کې چیرې چې ارګ په څراغونو روښانه شوی و، ولسمشر غني او د هغه د کابینې غړي له خپلو میلمنو سره په میلمستیا کې بوخت وو. خو د ښار په یوه بله څنډه کې د ودونو په یوه تالار کې په لسګونو کورنۍ د خپلو مړو او زخمیانو پر راټولولو بوختې وې. 10 بجې او 40 دقیقې وې. زوم او ناوې له خپلو کورنیو سره یو ځای د نکاح په خونه کې بوخت ول چې یوې درندې چاودنې د خوښۍ دغه فضا په ویر او ماتم واړوله. کوونکی دقیقاً په دغه دروازه راننوځي او ځان دې سالون ته رارسوي. دا سالون د نارینهو او دې خواته سالون چې د ښځینهو لپاره او خو وړاندې راځي برید کوونکی دغې سیمې ته چې دلته دی خپلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړي. که څه هم د دروازې خوله کې سرتیري د تلاشۍ لپاره مقرر شوي وو، خو په دې صحنه کې دوی په دې نه دي توانېدلي چې مشکوک کس وپېژني چې تر څو سالون ته د ده د راننوتلو مخنیوی وکړي. تاسو په تصویر کې ګورئ چې دقیقاً دغې سیمې ته برید کوونکی راننوتی ده او همدلته یې خپلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده چې په پایله کې د دغه هوټل ټول هر څه له منځه تللي او ګڼه مرګ ژوبله ملکي کسانو ته اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې چاودنه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 63 تنه وژل شوي او 182 تنه نور ټپیان دي. در این رویداد وحشی تروریستی که بالای یک محفل خوشی عروسی انجام شد به تعداد 63 نفر از هموطنان عزیز ما که تمامشان افراد ملکی است مشمول اطفال و زنان اینا شهید شده و به تعداد 182 نفر دیگه افراد ملکی زخم برداشته. خو عینی شاهدان دغه شمیر لوړ بولي. تقریبا بالای 70 نفر شهید شده اینجا که با خود ما انتقال دادیم. تقریبا بالای 100 نفر زخمی که بیشترشان مرد و کودکاست. در سالن مردانه همین انفجار شده. امنیتی ما شهید شدن. دیگه 3 نفر شهید داریم از پرسنل. 5-6 نفر دیگه زخمی داریم. دوست من، دیوال من، قوم من، خیش من کلش از دست دادم. بسیار بسیار از همین شو فتره تا میال رو مال خستیم اومده می طرف باش تسلیم شوم در دفن کرده میره آورده میره. هنوزم گم هستن. حکومت که وقتی که خود گرفته نتونه، وقتی که امنیت خود گرفته نتونه، امنیت ما رو گرفته میتونه نمیتونه. وقتی که اینجا ما در منطقه خود آزاد گشته نتونیم، وقتی که یک معامله نکنیم، خیلی کجا بریم معامله کنیم؟ باید خودش خبر داشته باشه. گازماس پست‌ها رو جمع کرده، گازماس بگرده. دو ساعت پیشش از این انتحاری دین کوچه پیش فایر شد، دوشکان شد، گریختن نفرها بود اون طرف رفتن در کوچه. دیگه بعد از اون 1 ساعت 2 ساعت بهش اون بیا در گل انفجار. چاودنه د هغه سټیج پر وړاندې وشوه چې د واده د مراسمو لپاره تنظیم شوی و. دلته شاوخوا د پیښې ګڼې نښې نښانې دي. څوکۍ او د خلکو د ناستې ځای تخریب شوی او د پیښې د قربانیانو بوټان او څپلکې پرتې دي. دغه کس چې تر چاودنې وروسته یې مړی او ژوندی لا درک و په داسې یو وضعیت کې پیدا شوی چې خبرې نشي کولی او د پیښې له حاله ناخبره دی. حال پیدا شد. په چاودنه کې زوم او ناوې او د هغوی د کورنیو ډیر غړي له دې امله ژوندي پاتې شوي چې له تالاره بهر په نکاحخونه کې د نکاح تړلو په مراسمو کې بوخت وو. بل پلو د دې پیښې له ځایه د کابل مختلفو روغتونونو ته ګڼ ټپیان انتقال شوي دي. ډېر عادي یو شخصیت یو هغه د دې واده و او په دې مراسمو کې انفجار شو، انتحاري شو. دا هیڅ یعنی هغه نه لري. دا ډېر غلط کار. دغه واقعې نه پس موږ هېڅ نه پوهېږو چې څه شوي. ځان مو ورک کړی ده. شش واقعه در ریکاوری شبخانه عضو اکبر خان از واقعات دیروز حادثه‌ای که شده بود بستر شده که توسط تیم‌های متخصصین ما عملیات شدن و برش رسیدگی صورت گرفت که انشاءالله وضعیت کلشان خوب است.
ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله په افغانستان کې د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو سفارتونو او سعودي عرب، ترکیه، ایران او ګڼو نورو هیوادونو دغه برید غندلی دی. ولسمشر غني او امنیتي چارواکي وایي سره د دې چې طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د دې پیښې ملامتیا طالبانو ته ورګرځي. طالبان با نکوهش این حمله نمیتوانند خود را تبرئه کنند، زیرا آنان خود فراهم کننده بستری برای فعالیت توریستانند. مردم افغانستان همواره شاهد بودند که طالبان بارها حمله های انتحاری، مسئولیت حمله های انتحاری و انفجاری را به دوش گرفته بود. در هیچ شکی نیست که طالبان با اصرار به ادامه جنگ و نشان دادن عدم صداقت در پروسه صلح باعث دوام کشتار مردم بیگناه افغانستان و مصیبت مردم افغانستان بودند. تمام از این مسئولیت ها به طالبان میره، به خاطر از این که اونا هستند که چنین شبکه‌های تروریستی را شیوه فعالیت ایجاد کردند و در شهرهای ما عملیات ها را انجام دادن و هرگاهی که خواستن مسئولیت گرفتن و وقتی که خواستن مسئولیت نگرفتن و یا تعقیب کردن. طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې دغه برید غندلی او دا یو وحشیانه عمل ګڼلی، خو داعش ته منسوبو یو شمېر سایټونو کې د دې پیښې مسؤلیت یادې ډلې پر غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې برید د ابو عاصم په نامه یو پاکستاني کړی دی.